السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم دا وخت د امریکا ټکساس ریاست په ډالس ښار کې ما او دا کوم خلک چې تاسو وینئ نو دا ټول بوتونه یا دا کوم سټالونه غونډه چې جوړ شوي دي نو دا د سکولونو له طرفه دي د امریکا سره چې کوم دی د نړۍ د 50 هیوادونو زیات سټوډنټان طالب علمان دلته راغلي دي او په ورلد چمپionship د څه شي دی د ورلد روباټک چمپionship دی روباټکس ماشومانو سټوډنټانو په سکولونو کې او دا طرف چې کوم دی نو دا د الیمنټری سکول لپاره دا کوم سټوډنټان چې تاسو وینئ دا د 5م جماعت او د 5م جماعت نه کم کلاسونو کې دي او هغه راغلي په دې مقابله کې برخه اخلي دا به درې ورځې مقابله وي نن نه راځي چې کومه دلته ته تاسو ټول ګرځو ما ویني دا روباټ د ماشوم ځان سره راغسته د دې جوړ کړی په سکول کې بیا پروګرام کړی دی او بیا دا غي نه په کمپیوټر سره پروګرام کړی دا ګرځي منډي وی په ریموټ سره ګرځي کنه نو ریموټ سره ګرځي او دا په کمپټیشن وي د 1500 نه زیات ټیمان دي دا مقابله د اپریل د 3 نه شروع شوه دا تر 12 نیټه پورې بوي زما په کې نن لومړی ورځ د بدرې ورځ دلته کې ما تاسو ته ټول سوالونه مخمه او دا ټول سټوډنټان طالب علمان د کمپټیشن مقابله نن چې کوم دنو خلک را روان دي سټالونه تیاری دا میډل سکول نو والدي او تقریبا د 500 نه زیات سټوډنټان یا طالب علمان یا ټیمان بلل کیږي چې هغه تاسو داسې ګرځو ما ګور دا لګي نن چې کوم دنو بوتان جوړي او بیا ورپسې سو شی بو کې با کوم سټوډنټانو کوم طالب علمانو چې ځان د پاره چې کوم روبوټس جوړ کړی دي یا روباټکس جوړ کړی دي روباټ چې کوم وي یعنی هغه جوړ کړی دا هغه په بیا انسپیکشن کیږي سباله بیا په دې کې چې کم دینو دغه انسپیکشن وروسته وکړه دا سیمبوزم تاسو په یو ګیر چاپیره داسې خیمه ګور ټول خلک لګي سټالونه تیاری 1500 نه زیات ټیمان دي او زه هم راغلم تاسو ته خیمه دا ډېر لوی غټ چمپionship د دنیا د ټولو نه لوی چمپionship ویل کیږي چې دا ډېر لوی دی کنه او دا ټول سټوډنټان ګورم او سره مور پلارم راغلي دي ور سره چې کم دینو سی وته د نړۍ د ګډ نه خلک راغلي په ګډ نه مطلب دا چې 50 نه زیات هیوادونه بلل کیږي چې په دې کمپټیشن کې برخه اخلي دا طرف چې تاسو ګرځو منو دا د 5م جماعت او 5م جماعت نه کم چې کم طالب علمان دي دا غي طرف ته بیا ور سره چې کم دینو هغه طرف ته اوس دی وخت الیمنټری سکول چې کم دینو دا غي کم اخیری نن فائنل رز د کمپټیشن کیږي دا غي مقابله کې روباټ او کم روباټ چې ګټ کې په دې کې بیا غټه کپنې راغلي دي هغه کې ګور د ماشومانو ټیلنټ ته ګوري صلاحیتونو ته ګوري قابلیت ته ګوري که ماشوم ډیر قابل وي نو هغه وی چې اوکې دا ماشوم د نن زمونږ نه مطلب دا دی چې د تعلیم د سبق تر یونیورسيټي تر ماسترۍ پورې به زمونږ وي او دی به مونږ سره کار هم کوي کار به داسې کوي چې او ایکسکیوز می ام سوري کنه او به ماشوم باندې مخ پکې خدا کنه په شهر روانو ما نو بیا به دې موږ سره کار هم کوي ما موبایل هم خپل ته ډېر نږدې نیولې دی او زه فکر کوم چې تاسو زما आवाज هم اورئ دا وینئ دا ټیمانو وینئ وکړئ دې روبوټونه جوړ کړي زه چې کوم ټیم سره راغلی ما هغه ټیم هم زه تاسو ته ښیم تاسو به ووینئ که خیر څو شیبو کې او دې ځای کې به وکړئ دا ځای کې بیا انسپیکشن کېږي اوس دغه ځای ته وکړئ دا ټول خلک لګي دا وینم په میز باندې چې کوم روبوټ جوړ دی نو دا دی جوړ کړی دی د سکول نه او دا سکول د کم ځای نه راغلی دا کنیکټیکټ نه راغلی دی دا د ایلینوی نه راغلی دی دا د نیواډا نه راغلی دی بیا یوټا دی ورپسې چې کوم دی اینا والله که به پوهېږم که نه ښکاره راته نه شو اخوا نو اخوا نور نه ورځو دې خوا به راشو نو بیا دې ځای ایکسکیوز می دا ماشومان وینئ تاسو که نه ټول لګیا دي ډیرو خلکو ته اجازه هم نشته چې موبایل رو باسي او بس تاسو وکیل خان خو تکړه سړی دی ماشاءالله زړور دی کنه د پارسه باندې ورځي مونږ پکې ویډیو جوړو لکه تاسو خو کېر بیا دې کې چې کم دی نو ګوره دا اوس دې ته بیا راولي دې کې بیا کمپټیشن وي مقابله به وي دغه جوړ شوی دی ویکس تاسو ګوګل کې VEX awards چې کم دی نو دا روباټکس چمپionship دی دا روباټونه به وي هغه به یو بل سره مقابله کوي او په دې کې به یو روباټ دغه کې دغه دی دا روباټ جوړ کړی غوکیره دغه لګیا دا روباټ دغه کې دی بالونه وردن نه کوي دا زوم ان کما دا دی ماشومان جوړ کړی دی دا روباټ چې کم دی او دا 5م جماعت نه کم طالب علمان دي خدي په 5م جماعت کې یا 5م جماعت نه کم کې دي وکیره دا ټول او هر سړی خپل یونیفارم چول خپل ټي شرټ وته ور کړی شوی دي نو دا هر سړی چې کم دی نو ادا دي ماشومان پروګرام کړی دی په کمپیوټر باندې کنه په کمپیوټر باندې پروګرام کړی دی او په کمپیوټر باندې بیا دغه چې کوم دی د ارس دي ته ماشینری لکه د ارس چې کوم دی د حرکت چې کوم د روباټ کې د ماشومانو کړی دی په خپل باندې کړی دی اوس به داسې لړ شو وکیره زما چې کوم ټیم دی نو هغه د ورجینیا نه ما زه ورجینیا نه سره راغلی یم کنه او ورجینیا نه غلی مدرې سټوډنټ 15 سټوډنټانو پکې او ډېر پر راتل لپاره مور پلار خرچې هم کوي په خپل بچو باندې او دا چې کوم دی نو پر راتلونکي کې دغه سټوډنټانو دغه طالب علمانو ډېر زیات بیا په ګټه باندې پریوزي په مخکې تعلیم کې او دا دنیا ته ښودلي دا په دنیا ویني دا ټول چې کوم سټوډنټان راغلي دي کې غټې کپنې دي ټیکنالوژي والا کپنې دي
او هغوی ګوري د ماشومانو صلاحیتونو ته ګوري او هم د دې ځای نه د ماشومانو فیوچر یا راتلونکي جوړیږي. بیا چې کم دی نو چې کم ماشوم پکې زیات صلاحیت لري نو هغه ماشوم چې کم دی نو هغه نور هم پړوان دی باندې ځي. زه تاسو داسې بوزم او ور دا چې کم دی دا ټکساس ګروپ دغه د ټیم دی دغه د نیواډا ټینسی که نه او بیا ورپسې چې کم دی نو اریزونا دا ټول سټیټونه ریاستونه دي او خاطر بیا خیم ملکونه هم د تخیم پکې ټینسی بل زه چې کوم سټیټ نه راغلم دا غینم دوه درې ټیمان راغلي دي د دوه درې ټیمونه راغلي دي کم چې د الیمنټری سکولونو دي. زه خپل کسان هم صحیح کوم ما زه چا سره راغلی یم دې سره نیم راغلی غواړي اصل تاسو وایي دې سره راغلی دې سره راغلی دي ما دې سره نه دې سره تاسو وکړه دې دغه بلون غونته کې شیزونه چولې دا ټول هر یو سړی ځان خپل خپل سټایل تیاری او په دې باندې بیا د خلک به ګرځیم که نه نو روبوټس هم د تخیم او دا د کې یو روبوټ پروت دی HUMS او دا د انډیانا نه راغلی دي دا انډیانا د ټیم دی انډیانا نه ټیمونه ډېر زیات راغلي انډیانا چې کوم ریاست دی دا ګوره دی روبوټ دا مخامخ پروت دی داسې کوي نه که نه بیا ورپسې دې خوا چې کوم دی دا ټول راغلي دي څوک ستړي دي او زه په خپله هم 2 ورځې روان دی راغلی یم 2 ورځې روان دی راغلی یم تاسو دپاره به ښې ډېرې ویډیوګانې جوړوم تاسو به یې ښې ګورئ او بیا اخوا بوزم کوم ځای کې چې مقابلې روانې دي هغې ته په سټیجونو کې خلک ناست دي د نورو سکولونو والا یعنې د میډل سکول د های سکول د هغې چې کوم سټوډنټان دي به تاسو ټول بیا وینئ ظالمانو په یو سامې خبرې وکړو بوم را سره نشته ګپ لګوم که نه نو تږې شوم ډېر زیاته نن سټالونه تیاری کې غواکې د لومړی ورځ ده د میډل سکول وبخې میډل نه الیمنټري سکول کم چې د کچات نه واخلې تر 5م جماعته پورې په امریکا کې د دوی د مقابلې نن لومبنی ورځ ده نور د های سکولونه کم چې د 12م نه واخلې تر اتم نه واخلې 12مه پورې وي بیا د 6م نه واخلې د 8مه پورې میډل سکولونه وي د هغې مقابلې روان دا ګورئ دا دې دا شیزونه جوړ کړي دي او دا سټوډنټانو جوړ کړي دي د 5م جماعت د 4م جماعت طالب علمان لګي هغې یو داسې شی جوړوي چې په هغې کې حرکت راځي حرکت پکې څنګه راځي په کمپیوټر باندې راځي او هغه پروګرام شوي هغه ته چې ته روان شي نو روان شي چې ورته ودرېږه نو ودرېږي په ریموټ باندې لکه څنګه چې د ریموټ کنټرول ګاډي وي که نه نو دا اوس غواکې ده دې ماشوم دلته چې کوم دی نو میډل سکولونو والا زیاتره چې کوم شیزونه جوړ کړي به بال په بره باندې ولي او منډه به وي کم چې بال زیات دغه ته ور وویشته نو لرې وویشته یا هغه دغه ته کم چې ټارګېټ وي او هغې ته پیچ کو که نه نو هغه ټیم به دا ګټي دا مقابله به ګټي بیا به هغه اناونس کېږي هغه به د ورلډ چیمپینز وي د نړۍ په کچه باندې به هغه چیمپینز وي او زه تاسو ښیم چې زه کوم ټیم سره راغلی نو زه خو راغلی دې ټیم سره یم او د دې ټیم چې کوم دی د دې روباټ درته ښیم که نه دا 3 ټیمان د دې ټیم چې کوم دی 3 سټوډ دی دا 3 کسان به کمپټیشن کې دا لږ چې کوم دی شزین د شزین what's up man او دا انجل دا که نه hi angel او you tell me your name Emery دا دې دا روباټ جوړ کړی دی غواکې دا د دې روباټ دی او دا روباټ چې کوم دی نو سی ورته دې کې شازین دا روباټ څنګه کار کوي دا دې خوښه لګ راوړو شه دا روباټ څنګه کار کوي لږ تیز راته ووایه دا بیټري نه ده دا چې په کنټرولر بټن وکنه دا دلته سورې د هغه نه دی هغه سپیننګ شروع کی نو دا سټیک پکې ورکړی هغه سټیک سپیننګ شروع کی نو دا تار وسنه سپیننګ شروع کی نو چې دا تار سپیننګ شروع کی دلته بل سټیک دی او دا سټیک کنیکټ شوی دی سټیک ته نو دا ځکه دا شی مو او دا پروګرام کړم څنګه څه سره کوم پروګرام کړی کمپیوټر سره کړی کس سره کړی کمپیوټر سره او دا چا کړی پروګرامینګ چا کړی دی ما او کماکشي دا تا او کماکشي دا پروګرامینګ کړی تاسو دوه یو پروګرام ډیټ بوت ټوګیدر رائټ او دا ورجینیا نه راغلی دغه شانته and Emery what was your role in it what you did دې څه کړی دی بلډینګ دې بلډ دې په دې روباټ جوړولو کې او دې کمپیوټر سره دا لګېدلی دا پلګین شوی دی او دې به څه کوي دې به تاسو کمپټیشن ته کله ورباسئ دا به سبا به دې کمپټیشن کوي او نن به څه کوئ تاسو نن به دا لږ ټیکو که نه دا نه دی دا صحیح کار نه کوي ښه دې دا چې کوم دی نو دا کرین کار نه کوي دا خوله چې ده او دا بال ولي په بره دا بال په بر دا بالونه ولي ها صحیح او دا چل درته چا ښودلی دی دا زموږ کوچ درته ښودلی دی او ستاسو کوچ څوک دی Mr. Ward. How you doing, Mr. Ward? How are you? You're on camera. Is it all right? Yeah. All right. You're here with the team. Tell me about your team. Oh, this team is amazing. They work really well together. Okay. And, they don't argue, bicker back and forth. They had a great idea to come up with a robot. Okay. Redesigned it, and they work really well together. They designed it and they programmed it. Sure So what are the expectations now? Your expectation, being a coach? My expectation as a coach is that they work really well together as a team and that they
learn enough to enjoy what they're doing to want to continue this in middle school and high school. alright thank you so much Mr. Ward چې کوم دی د دې ټیم کوچ دی او دا کسان لګیا دي وسره دا ګوره درې کسان راغلي خو شازن سره خپل خور راغلی دا انجل سره خپل خور راغلی دی دیو سره لګیا دي چې کوم دی نو هیلپ کوي او دغه دوی استادان دي او Mr. Ward کوچ دی کنه او دغه شانتي مونږه دې سره خپل مور خپل هم راغلي دي क्या ले भाई ठीक ठाक टेक्सास में आए वर्जीनिया से गर्मी है कि नहीं गर्मी है नहीं ठीक है ठीक है गर्मी में गर्म कॉफी और दा कम देनो what are you doing girl I'm making a poster. you're making a poster for this team ha सही दा do you speak what language you speak you speak Pashto and you are Shazan's sister دا وی چې زه پښتو وایم او دې لپاره پوسټر جوړم دا پر ټیم کې نه ده خاصه چې کم دنه وسره هیلپ کوي پلیز who came Shazin Kamochi or Emerald people on دغه دغه شانتي ما د Mr. Ward نه تاسو کو داسې زما داسې کنه ورزما Mr. Ward راته وی چې زه چې کم دنه د دې کوچ ته زما دینه تم دا روبوټ دی جوړ کړی دی پروګرام کړی دی او دی غاړو او دی ټیم ورک ته دا ټیم ورک ګوره په ټول دنیا کې نن سبا چې کم دی یو سړی کوي چې ما تور وکړه کنه تور په आवाज نه کیږي په ټیم ورک باندې کیږي کنه ټیم ورک مطلب دا چې یا برونه خويند را یو ځای کیږي یا به کم نه نو غاونډیان خپل خپلوان را یو ځای کیږي ټیم ورک ډیر زیات په امریکا کې مهم دی کنه او کله چې یو سړی خبره کوي نو ما په ټیم ورک زه داسې غوراله مده طرفه دا ټیمان دي نو تاسو د Mr. Ward خبره مور دي نن د دې کمپټیشن لومړی ورځ ده او زه تاسو اوس بوزم اخوا کنه لاندې بوزم کم ځای کې چې مقابله روانې دي او غټ غټ ټیم نور ټیمان دي د های سکول میډل سکول اوس هغه سټوډنټانو مینه ګور دا روبوټ او ټول سټوډنټانو دا پروګرامونه دا ځان له خپل جوړ کړی دي ښه مطلب دا روبوټ تاسو هغه روبوټ ولې د ګور د پلاستیک نه جوړو او هغه تاویدو هغه وجه دا بالولي دا حرکت کوي د کې حرکت ته نه یو رقم پکې سا چولیا د تماکو کې سا پکې سا مطلب دا چې حرکت پکې چولې او حرکت سره چې کم نه مطلب دا چې هغه ګرځي په بیټری باندې ګرځي سیلونو باندې کنه ځنې خلک په اکسیجن باندې حرکت کوي او ځنې چې کم دینو سي وتا په بیټرو سیلونو باندې کوي نو به موږ داسې ورزو راځي خو اوس د دې بره سیکشن نه موږ را کوشو دا بره سیکشن تاسو ته ما دا خو دا د الیمنټری سکول نه دی اوس دا ویني ټول لکان سټوډنټانو دا اوس چې کم دینو موږ میډل سکول طرف ته روان یو های سکول طرف ته اوس به تاسو چې کم طالب علمان یا کم سټوډنټان ویني نو هغه به لګ لوی وي دا غي عمرونه به لګ سیوا وي او هغه به لګ غټ وي دا په یو سال کې په یو سال انو دې کې خو کې دا سره روان دي د کمپټیشن روان دي چې روان دي دا خلک ناس دي کنه خو دا کې دی خو هغه کې ښه کمپټیشنز دي دا اوس دا اوس غوکه دوه روبوټس رااله کمپټیشن ته دا د میډل سکول دی میډل سکول مطلب دا دی دوه روبوټس رااله غوکه دي څه کوي دا اوس دوه روبوټس کې خو دې شل په یو ځای په یو کرخه باندې دا کنه او هغه سکرین باندې بیا دې ته سکور ویل کېږي ویني سکرین مانیټر ومته لګېدل دی ویني هغه ټیم مقابله وشو چې څوک یې ګټي دا دوه ټیمان یو بل سره مقابله کوي مقابله خو د ټولو په یو ځای ده خو دوه روبوټس راځي کم چې د یو نه وګټي بل ته بیا لړ شي بیا بل سره مقابله کوي چې بل نه وګټي بل سره مقابله کوي اوس دا یو څه کوي واقع دی اول هغه شی خو دی We're down to 6 seconds to match now. 5, 4, 3, 2, 1. What's the last second shots blasting in the air? More balls in the air in the last 5 seconds. کم یو روبوټ چې زیات بالونه په دغه پیچ کې ورواچول هاي ټینګ بوس کنه زیات دغه کې ورواچول پیچ کې دی خو مقابله روانه دي خو نورې مقابلې دي زره خلکو مخې ته نه تیرېدل ورته ګوره ټول مور خپل راغلي دي وړو سره استادان راغلي دي دا ویني سپیشل وارفیر US Air Force دا بیا چلی خو کې یو طرف ته یو سټوډنټ ولاړ دی بل طرف ته بل ولاړ دی بالونه ولي او دا سره کوچز یې وسره ولاړ دي سټوډنټان وسره ولاړ دي ټول چې کم نه خو کې د ټیم دا یو چې شین شرټونه جنہ کوچ ولې دا یو ټیم دی دا سرو شرټونه والا بنور دي بالونه وښتل خو کې دی throw it بهر به بالونه نه پرې دي بالونه به ټول دغه تور دن نه کوي ها
دا میډل سکول مو دا کمپټیشن داسې روان دي دا خو خیر زه تاسو ته چې کوم خیمه نو نن راځم دا خبره ډېره زما خو لومړی ورځ ده راغلی م دته د دې نه مخکې چې کوم دی نو یو بل روباټک کمپټیشن له تللی وم هغه وخت زه وړوکی وم زه په خپله په سکول کې وم او د های سکول سټوډنټ وم نهم جماعت نو هغې نه بس یو کال پکې شوی بیا هغې نه پس چې کوم دی زموږ ټیم پاتې راغی اوس چې کوم دی نو زه د میډل سکول د ایلیمنټري سکول والا سره راغلی یم د خپلې علاقې که نه زما ګاونډ کې چې کوم میډل سکول دی نو هغې سره زه راغلی یم نو راځئ چې لوړ شو خو تاسو ته های سکول والا ښیم نورو سکولونو والا ته ښیم هغه به تاسو ووینئ او زه داسې ور روان یم دا ګوره دا چې کوم مختلف شرټونه اچولی شوي دي کمیسونه یادومه دوی د خپل روباټ راغستی دی او د هر ټیم خپل نمبر دی تاسو دا ګوګل کې دا ګوګل کې وګورئ که نه نو ګوګل کې تاسو وینئ دا ډېر لوی چمپینشپ دی د نړۍ په کچه باندې دی د 500 نه زیات ټیمان یا ټیمونه یا لوبډلې هغه په دې کې برخه اخلي که نه د 500 نه زیات او هر یو سټوډنټ سره یو سټوډنټ سره مور هم راغلی ده پلار هم راغلی دی که رور دی هغه هم ورسره راغلی که خور دی هغه هم ورسره راغلی ده او کومه جینۍ یا هلک چې پکې برخه اخلي هغې سره د فیملی ممبرز راغلي او د دې سره چې کوم دی نو دا کنونشن سنټر چې کوم دی کنونشن سنټر دې کې ډېرې مقابلې کېږي دې کې د باکسینګ مقابلې کېږي دې کې د ریسلینګ مقابلې کېږي دې کې د میوزیک کنسرټونه کېږي دې کې چې کوم دی نو غټ ایونټونه کېږي که نه نو نن د اپریل د 3 نه واخلې تر 12 پورې پکې د ورلد چمپینشپ روان دی دا وینئ انجینیرینګ ډیزاین ویکس دا وګورئ بره وګورئ تاسو چې لیکلي دي VEX او د لارجسٹ روباټک کمپټیشن ورلد ان د ورلد دا په دنیا کې د ټولو نه غټ د روباټس کمپټیشن دی په نړۍ کې چیرته هم داسې لوی کمپټیشن نه دی چې دا د دنیا ته ټولو نه لوی روباټک کمپټیشن دی چې پکې ویل کېږي ډېر ملکونه هیوادونه او د امریکې د ټولو سټیټونو سټوډنټان دی اول چې کوم دی دی کې دا سی وي دا مقابلې چې کله کېږي دا سټوډنټان سلیکټ کېږي دې د 3 مرحلو نه وتې دي دی اول د خپلو ضلعو په کچه باندې د روباټ مقابلې کړي دي دې سټوډنټانو بیا ورپسې د ضلعې سره چې کوم دی نو د خپلې ضلعې په کچه باندې چې څکو رسولونه دي هغې سره یې مقابله کړی سرکاري سکولونه یادوم که نه هغې سره یې مقابله کړی د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دوی د سټیټ د ضلعو په کچه بیا کړې ده اول خپله ضلع کې بیا د ټولو ضلعو شوې ده بیا ورپسې ټولو ضلعو پسې چې کوم دی د سټیټونو مقابله شوې ده او سټیټونو مقابله چې شوې چې کوم سټیټونه دا اوس دغه جینۍ خپه روانه زما سره خیال دی هغې روباټ چې کوم دی نو بیلله مطلب دا دی دا ګورئ دا دومره ټیمان دي کوالیفیکیشن رینکینګ ته تخیم دا ګوره مانیټر لګېدلی دلته دا وکېره دا رینک ټیمز چې کوم دی نو میچز سکیجول دا ټول چې کوم دی نو REC qualification technology alright I'm going to go out from here نه تاسو پکې مختلف خلک وینئ زیاتره پکې ګوره که تاسو وینئ نو د هند سره تعلق لرونکي سټوډنټان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات دي کوم چې په امریکا کې سبق وي ټیکنالوژي چې کوم سیکټر دی هغې کې ډېر زیات دلته کمپټیشن روان دی چې ورشو ولا ډرایور چینج شو دغه ته روباټ ته وي ډرایور چینج شو Just like that, 2 more go into that high goal. On the near side, continuing to work through red boxes, lining up, sweeping it. On the far side, continuing to fill the high goal. 2 more going in from the near side. We have 10 seconds. 10 seconds, we have 1 ball that is not in play. 1 goes, we're going for a high with 3, 2, and 1. Time. Controllers on the ground, controllers on the ground. Just like that, a final shot that counts from the high goal. Let's give them a big round of applause. Well done, team. Well done, team. Well done, team. Hey, and do me a favor, our field setters, our resetters, these young kids over here, give them a round of applause. They aren't even here to participate. They are just volunteering their time. Thank you so much for being here. دا ټیم چې کوم دی نو پارټیسیپیټ لکه چمپینشپ د پاره خو دوی پکې صرف خپل چې کوم دی نو برخې اخیستو راغلي دي د کوم سکول برخه هم نه لري مطلب دا چې هغې راغلي او هر سړي چې کوم دی نو خرچې کړي دي مصرفونه یې کړي دي دلته خپل بچي راوستي دي او this is called investment in your kids future دا د خپلو بچو په راتلونکي کې چې کوم دی نو پنګ یې اچول دي په هغې باندې خرچه کول دي په هغې باندې مصرف کول دي اوس دا غوښې دا کوم یو سکول دی اوکې دا میډل والا دی غوښې دی ټول دې کې هر ځای کې دا سیکشن شروع شي خو بس سټوډنټان به لږ لوی تاسو اوس وینئ ماشومان به لوی عمرونه به یې سیوایي که نه دا اوس تاسو وینئ دا نن دا د دې زما نن لومړی ورځ ده
د دې سټوډنټانو نه پوهېږم چې دا سویمه ورځ ده خو زه چې کوم میډل والا ایلیمنټري والا کوم سټوډنټان راغلي دي او چا سره چې زه راغلی یم یعنې کوم سکول سره چې زه راغلی یم هغه لیک ریج ایلیمنټري سکول دی او هغې سره چې زه راغلی یم نو هغه سکول چې کوم دی هغې نن لومړۍ ورځ ده هغې به نن چې کوم دی نو خپل روباټ تیاري او بیا تیار شوی خو دی بلکې نن به انسپیکشن کېږي او دا وګورئ ټوخي را باندې ولګېد ای به خپل انسپیکشن یې کوي او انسپیکشن نه پس چې کوم دی نو زه داسې وراړېږم ښه غوږ کېږي چې تاسو لږ خلک هم ووینئ که نه دا خبره صرف زما خبرې خو تقریر خو مې نه روان کړی نه چې کوم دی چې ته ممبر ته ختم تاسو ته خود دغه کومه او که نه زه وته تاسو ته صرف دغه ښودل غواړم او د دې ګوره دا تاسو ته ښودل چې کوم دي نو ګوره دا خلک لګیا د اوس نه د خپلو بچو دا یو فیملی یو کورنۍ چې راغلې ده دی په اسان حساب باندې چې کوم دی نو $15,000 $6,000 د دې 3-4 ورځو باندې خرچ کړي دي مصرف کړي دي دا مصرف کړي داسې دي چې دې کې ګوره چې کوم دی نو دې په دې خاطر راغلي چې دا ماشومان یو خو د ایکسپوجر کېږي دوی د نورو سکولونو سره مقابلې کېږي که نه د نورو سکولونو سره مقابلو کول نه کېدی دا چې کوم دی نو ایرما رینجل IRMA سرکټ دا د ټیکسس سکول دی دا د میشیګن دی که نه دا ګوره دوی بالونه دلته کې دا دغه کوي که نه بیا اوس راخوا چې کوم دی نو ډېر لوی بزنس هم روان دی په دې وخت کې دلته کې ډېر لوی بزنس زما مطلب دا دی چې دلته کې چې کوم دی ګوره ټول ټیمان دغه خلک لګیا دي رستورانټ خوراکونه کافیانې چایانې که نه ډوډۍ بهر هغه طرف ته هم دا خیمه دغه کې به ته بله ویډیو به ته ښیم چې هغې کې تاسو بیا ووینئ دا ګوره دي خپل شیزونه راغونډوي دا میډل والا دي که نه او میډل او بیا ورپسې چې کوم دی نو اخوا های سکول والا سټوډنټان دي های سکولونو والا کوم چې د 8 نه واخلې 12 پورې تاسو به لږ غونته چې کوم دی د هغه ایلیمنټري سکول دغه کې چې مونږ ګرځېدو د هغې نه به لږ غونته را ماشومان لږ لوی وینئ اوس لږ به لوي که نه او پښتانه پکې هم شته پښتانه پکې هم راغلي دي د پښتنو بچي پکې هم دي که نه او دغه شانتې ځکه چې کوم ټیم کې سره زه راغلی یم نو هغې کې یو هلک پښتون دی که نه تاسو چې د هغه خبرې واورېدې هغه شازین خان که نه د هغه تاسو ولیدو چې شازین هم پخپله چې کوم دی نو او شازین وایي چې روباټ پروګرام کړی ما پروګرام کړی دی جوړ کړی دی په شریکه باندې دی پروګرامینګ مطلب دا چې ټول نه ګران کار پکې پروګرامینګ وي چې کله ته پروګرام ته روباټ له چې کوم دی یو بټن وي هغه ښي اړخ ته روان شي ګس اړخ ته روان شي هغه بیل دي که نه اوس دا خلک لګیا دي خپل سامانونه راغونډوي زه فکر کوم چې دې دا ورځې ختمې شوې ځکه چې دا د 2 تاریخ د اپریل نه سوري وبخښئ زه بار اپریل وایم او دا مۍ یادوم مۍ که نه د مۍ د 3 نه شروع شوی دی مۍ میاشت ده که نه کنفیوز یم مانه ټایم هم خطا دی د ټکساس او د امریکا دغه چې کوم دی سی وته د ورجینیا د ټایمینګ هم 1 غنټه فرق دی دلته په ټکساس کې په دې وخت کې که 1 بجې نو په ورجینیا کې د غرمې 12 بجې دي که نه او دا سپینې نور چې وخت ورځي د سټوډنټانو شکلونه او عمرونه بدلیږي زه به واپس لاړ شم داسې اخوا بیا د های سکول دغه پروګرامینګ دی د خپل شیزونه راغونډ کړل سامانونه راغونډ کړل زه فکر کوم چې نن د دې میډل سکولونو والا اخري ورځ ده او سبا بل سبا دغه چې کوم دی ایلیمنټري سکولونو والا دا زیاتره استادان دي مور پلار دي وروڼه خویندې دي که نه او دغه شانتې دي راغلي دي سټوډنټانو سره اوس تاسو که وینئ ماشومان عمرونه لږ غونته سیوام پکې ته ښکاري به که نه های سکول والا او دا بیا چې کوم دی دې کې چې کله کم یو سکول وګټي نو اوس په 5م جماعت کې کم طالب علم د 8م ته لړ شي بیا په 8م کې په میډل سکول کې هغه په روباټک ټیم کې وي او کوي هغه شي سی وته نو پاغي کې بیا چوي دا تر 12مه پورې دا پروسس روان یو په دې کې چې کوم دی دا ماشومان په امریکا کې او په نړۍ کې غټي چې د ټیک کمپنۍ دي ټیکنالوژي کمپنۍ دي هغه دا ماشومان د دې صلاحیتونه ګوري دي ته ګوري چې د کومه صلاحیت کم ماشوم کې زیات صلاحیت وي دغه ټیکنیکل صلاحیت هغه چې کم دی نو دغه کمپنۍ هغې په نظر کې اخلي او هغې دا پکې وایي چې یو که د دې ماشوم چې کم دی نو د 8مه پورې سبق د 12مه پورې سبق د یونیورسټي د کالج دا په مونږ باندې او کله چې د یونیورسټي او کالج نه فارغ شي نو دی به مونږ سره نوکري هم کوي جاب هم کوي دا هر څه خرچې د هغه چې څومره خرچې وي هغه او هغې په خپل نظر کې ساتي په خپل سار کې ساتي او وایي چې خیال ساتي مطلب دا دی چې هغه ماشوم د هغه چې کوم صلاحیت دی هغه نور هم پالش شي دا نه چې مطلب دغه صلاحیت ووجل شي لکه څنګه چې زمونږ استادو په کورونو کې کېږي اکثره که نه ځینې کورونو کې اکثره نه د اکثره نه زه یو طالب علم وي د هغه له خدای پاک په غړی کې یا په اواز کې چې کوم دی نو شپېلې اچولې د هغه شپېلې سره چې هغه اواز روباسي هغه خوږ اواز وي د خلکو زړه ته پې سکون میلاویږي خو مور پلار وي چې نه وي تا ته به خلک وایي چې ته ډم یې که نه ډم نه دا هنرمند دی آرټسټ دی ځینې لفظونه دا لفظ مې ځکه استعمال کو او دا ویډیو تاسو خپل بچو ته مخایې ماشومانو ته مخایې تاسو ماشوم کې یو صلاحیت دی هغه وژل نه دی پکار که تاسو ماشوم هغه ټوکې ټکارې زیاتې کوي
نو باید چې د هغه ټوکې ټکارې نورې هم پالش کړی شي او هغه په داسې دغه کې دایره کې ووي هغه دایره کې چې کومه دایره کې چې کم دی نو مطلب دا دی چې د اخلاقو دایره کې دننه وي او خلک هم ورسره انټرټین شي په دې موجوده وخت کې چې مصیبتونه تکلیفونه موسمي بدلون ګراني که نه جنګونه چې یو سړی وخوندي خوشحاله کړي دا ډېره لویه خبره ده پوه شوې 15 منټه مې په یو ساعت خبرې وکړه ماشاءالله راته ووایه زما په مرۍ کې مې خدای پاک دا تړتړۍ اچولې خو زما پلار او زما مور دا صلاحیت زما نه دی وژلی پوه شوې ما به چې خبرې کولې نو ما ته مور وې نورې خبرې وکړه نو ما به نورې خبرې وکړې نو هغه صلاحیت زما ژوندی دی دا دی چې کوم دی زه په یو ساعت باندې تاسو سره ما 15 منټه مسلسل خبرې وکړې او هغه خبره که چا ویډیو خوښه شوه نو خامخا شیر کړئ د خپلو ملګرو سره خپلو دوستانو ګاونډیانو سره که خوښه هم نه شوه نو زما تاسو ته یو ریکویسټ دی یو خواست دی هغه دا دی چې غلط کامنټونه مه کوئ ځکه چې دا ویډیوګانې زمونږ په کورونو کې زمونږ خویندې زمونږ میندې زمونږ مشران زمونږ کشران هغوی ګوري او زیاتره خلک ما ته وایي چې زه ستاسو کامنټونه لایک ګورم تاسو باندې چې کوم کامنټونه کېږي ستا په ویډیوګانو باندې تا ته نو او زه په خپل تاسو ته دا ووایم چې سکول زما د ګاونډ دی خو زه راغلی امریکې دې ښار ته ستاسو دپاره یم د ټیم سره که نه نو دې سره ځکه راغلی یم چې تاسو ته وښیم دا چې کوم دی نو دا زمونږ په سیمه کې په پښتنه سیمه کې که یو سټوډنټانو دپاره په ګټه د پاکستان خپل پاکستان څه فکر نه کوم خو د افغانستان روباټک ټیمو یو کال راغلی و دلته کې د پاکستان دروغجن پاتې شم او ای به بالکل به د پاکستان به هم روباټک ټیم وي یعنې دا د هر ملک ټیمونه وي په هغه کې وي آیا ستاسو په سکولونو کې تاسو چې کوم سکولونو کې سبق بچي لیږئ دغه ماشومان آیا یو داسې سکول ته لیږئ چې کوم کې صرف کاروبار کېږي کاروبار مطلب دا دی چې بس پیسونه اخیستل کېږي کاپیانې ټاپیانې پې خرڅول کېږي او د هغې نه پس چې کوم دی که نه تاسو ماشوم چې کوم سکول ته لیږئ هغې کې ټیکنالوژۍ ته د موجوده وخت کې د زغل لپاره چې د نړۍ سره زغل وکړی شي دغه ماشوم چې سبا لوی شي یوازې دا نه چې دی صرف د پیسو مشین جوړ شي دی په دنیا کې کنټریبیوشن کولی شي کنټریبیوشن دا هغه کنټریبیوشن دی کم کنټریبیوشن دی دا هغه کنټریبیوشن دی د دې شروع د دې ځای نه کېږي کنټریبیوشن خپله برخه لوبوي موږ د دنیا ته هر یو تن چې کوم دی نو څه نه سره پار راغلي یو دا زه نه وایم دا پوهان وایي دا مشران وایي دا چې کوم دی نو مطلب دا دی چې مذهبي مشران وایي چې موږ څه نه څه مقصد له راغلي یو او دا چې کوم دی نو هغه مقصد به لوبو د کم سړي چې خپل مقصد په صحیح توګه ولوبو نو هغه د ټول عمر لپاره ژوندی پاتې شي په دنیا کې نه وي خو د خلکو په زړونو کې او د خلکو په خوله باندې د خلکو په ذهنونو کې وي وایي چې پلاني کس چې هغې سره تېرېږي نن چې ته په کور کې بجلی بلپ هم لګې بلپ ولګې نو تاسو به چې کوم د آینسټاین نوم یا چې کوم دا چې کوم نور کارونه دي داسې کمپیوټر لګوي یا څه بل څه چا چې دغه کمپیوټرونه ایجاد کړي چا چې دغه بلپ ایجاد کړي چا چې دغه ګاډي ایجاد کړي چا چې دغه سایکل ایجاد کړي چا چې دغه جهاز ایجاد کړی دا خلکو نومونه راځي نو مطلب دا دی چې هغه خلک ژوندي دي او نو دغه شانتي مونږ هم ژوندي پاتې کېدی شو او ډېر لوی تقریر مې تاسو ته وکړله خیره سره زه به ورځم واپس خپل ټیم له کنه هلته کې او تګ هم شوم اول خو ځان له چې کوم دی نو هغه توره کافي راخلم توره چیس کم بغیر پیو لږه ګرانه ده ځکه ګپ لګوم نو غبه کېږو به نه او زه غلطه خو نه یم زه به داسې ورځم تاسو ته چې ما دغه خو د بزنس چې کوم د کوډ بزنس فوډ بزنس روان دی دلته نورې کومې کاتې روانې دي ورسره دلته کې ګور دا خلک دي خوراکونه هم کوي او د روپۍ شي په لس باندې خرڅوي وختي مې کافي راواغسته کومه کافي چې ما په ورجینیا کې په $3 یا $2 اخیسته هغه دلته په $8 باندې وه مې راشه کته ودېږي یعنې اوس به سره لږې ټوکې مو کومه راځئ چې ورشو نو دا اوس دلته کې کمیسونه خرڅېږي غوږ کې دی دلته کمیسونه خرڅېږي خلک لګیا ځان له شرټونه اخلي کمیسونه اخلي بیا به اوس موږ دې خوا لوړ شو دا پکې د نن خیمه دا طرف خو بیا به نور ورځ به چې کوم نن تاسو بیا نن ویډیو موږ شوه ما ویډیوګانې اکثر اوږدې وي خو زه غواړم کوم شیزونه چې زه په خپلو سترګو باندې وینم چې هغه زه تاسو ته مو ښیم که نه چا ماسکونه اچولي چاړو اچولي نه دي ها او دا ډېر لوی غټ دغه دی کنونشن سنټر دی تاسو ورکې ډالس کنونشن سنټر نو تاسو ته به راشي پته به ته ولګي که نه تاسو پکې شکلونه وینئ د خپلو خلکو پکې وینئ که نه خپل خلک دلته پکې ښکاري پښتانه یعنې داسې اوس به موږ داسې لوړ شو اوس به ته غوږ کېږدې دلته کې چې کوم دی نو دې خوا چې موږ لوړ شو نو تاسو به پکې ووینئ ما بس یو وختي راغی ما ته وکیل خان نه ما داسې وکړه مې نه د هغه مشر ورور یم اجازه رانه خوا لاړه دلته کې رسټورانټ دی په دې دغه کې دننه چې کوم دی نو دغه خرڅوي که نه سینډویچ یې خرڅوي ما ته بیا درته ډېر ستونه وکړه که نه ویل راشه واله نو کله ستونه راته درکړه دا مې ورته ویل چې زه وکیل خان یم چې بیا راباندې څه خوړلي وو که څنګه چل به یې کړه خو زه ویرېدم مې چې ما ته ولې وي چې وکیل خان هسې نه مې چې کوم دی نو سره راباندې راواړي یاره پکار ده که نه ګورئ دا ګوره فلپ سایډ ګریل دی دا چې کوم دی دلته خلک لګیا دي خوراکونو ته وګورئ چې اخوا پکې فوډ کورټ دی فوډ کورټ مطلب دا دی چې تش د خوراک سامانونه خرڅېږي که نه AC ایگزیبټ هال او بال روم او میټینګ روم او ارینا تھیټر او دغه شانتې
دا او ډاون ټاون کې دا علاقه ده ګیر چاپیره ته ودانې دي زه به دلته یو وداني هغې ته به تاسو خېجوم ما تاسو ته پر ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې هم دي په ډیلس کې ایون دو تر دې چې د ورجینیا نه را روان یم د هغه وخت نه واخلې ګورئ ویکس دا دی دا وګورئ ورلډ روباټک چیمپینشپ که نه ډېرې ویډیوګانې مې له جوړې کړې هم دي او نورې به هم دله جوړوم ځکه چې دا 3-4 ورځې لا نور دلته کېم ایگزیبټ هال دغه هال دی کوم دی چې موږ دننه راووتو هغه ځای نه که نه په شا غاړه اوس تاسو به وځم فوډ کورټ ته هم بوځم ها اوس موږ فوډ کورټ ته رانږدې شوي یو دلته کې ګور دي والنټیر هم پکار دي دې ځان له پولې راغوستې دي که نه موږ ټول عمر په پولو لوی شي موږ پولو سکو زړه والنټیر چیک ان که دلته زه لاړ شم زه والنټیر جوړېږم تاسو سره به چې کوم دی نو خیراتي کار کوم د الله رضا دپاره نو دوی به ماله یو کمیس هم راکړي او ورسره به چې کوم دی نو څه وي ورته کمیس سره سره به چې کوم دی نو ما ته چې ستا چای روټۍ به هم مفت شي که نه چای روټۍ به د نو وباسي کار به نه کوي کار به در باندې که نه کار به هم در باندې کوي دا څه نه ده چې چای روټۍ پارکینګ لاټ کې به له پارکینګ ځکه چې $1.50 د پارکینګ ما چې ګاډی ودرو دننه چې کوم دی نو خلک خوراکونه کوي سټاپ اینډ والنټیرز اونلی دغلته کې ځي او مفت خوراکونه کوي دا وینې خلک روان دي په اسکولیټرو باندې تاسو خېږي راکوزېږي دغه بجلی والا پوڼۍ زما مور راته کیسه کوله ټوکو کیسه زه بیا تاسو سره شریکه یم کومه زه په کال 1996 کې د پلار سره حج ته تللی وم زما پلار د خدای پاک وبخي سره د خاورو یعنې دعا ورته کوئ نو هغه تیر کال وفات شوی کرونې نه نو هغه خبره چې څه وي ورته پلار سره به تللي وم زما مور په اسکولیټر باندې داسې روانه وه تېرېده زما پلار مې سړو سره روانه وه مور مې ښځو سره روانه وه داسې نو دا خوراک ځای دی اول خو دا ځای وینې ښه خلک لګیا دي خوراکونه کوي دا روانې خولې به هم وخلې که نه چاته خیال مه کوه روانې خولې زما مطلب دا دی چې غټې نوړی به اخلي که نه مقصد دغه و دا وینه دا خوراکونه دي څومره بیزي دی دا څومره غټ بزنس روان دی دلته غټ کاروبار دی که نه او ښه په پرامنه طریقې باندې روان دی پولیس پکې نشته چې راشي دلته چې کوم دی نو ولاړي څوک ګندونه نه غورځوي خوراک وکړي خوراک چې کوم دی نو ډبي ټرې سټارټ وکړي ښه نو کیسې له راتلم د حج هغې له نو په اسکولیټر نه دا پوجدې والا پوڼۍ چې دي نو په دې باندې زما مور روانه وه دې ماسیتو کولې ځان سره لور راوسته ملایي وله واغسته آیس کریم که نه او دا خبره نو مور مې وی چې پلار ته مې داسې پلار سره مې د سترګې میلاو شو چې ما ته داسې وکتل نو ما ته یې داسې سر وخوځو بیا ورته زه لاړم ما ورته تا ما ته څه وې چې دا ما ته تا داسې سر وخوي ما ته وی چې ما خان سره ګرځې نو دا مزې به کوې که نه 96 کې زما مور او پلار ډېر ځوانان وو یار هغه کې زه هم ډېر وړوکی وم تقریبا د 8-9 کالو به هم نه وم ډېر وړوکی وم نو خیر بیا هم اوس خو مې دا خبره چې دا ګورئ خلک لګیا دي خوراکونه کوي ناست دي ښه په طریقې باندې څوک په لیپټاپ باندې لګي دا مې تاسو دا ځای خو دا ګوره چې یو بزنس پکې دې ځای کې هم روان دی کاروبار پکې روان دی نو زمونږ په طریقو کې زمونږ په دغه کې زمونږ په علاقه کې خلک ګوره راځي سیلګري راځي که نه لکه زه به دا ووایم کالام ملم جواب د بحرین دغه طرفونه به یاد کړم یا دیر دغه شی مونږ چې چېرته لړ شو چپس وخورو ګوتې ورته وکړو لکه د چپس ګوتې خو د پلاستیک ته خو د رینې کې ته مخه کړه او په ځمکه کې چې خلکي کې 200 کاله اخلي ښه یې اوبو ته وغورځو هغه میان وخوري که نه یا بل څه شي یا شمشتې وخوري نو مونږ سره قدر نشته مونږ سره چې کوم دی د خپلو ځایونو د خپلو سیمو د خپلو علاقو قدر نشته دا زه نه وایم ښه دا زه نه دا خلک وایي پوهان وایي زما چې کوم دی دا زه امریکې ته چې راغلی یم نو کال 1990 کې زه امریکې ته راغلی یم زه په 8 جومات کې وم چې راغلی یم امریکې ته ښه او د هغې نه واخلې را په دې خوا چې کوم دی نو په دې ټوله موده کې به زه چې کوم دی نو 3-4 پېرې به زه خیبر پښتونخوا ته پېښور ته درغلی یم یو تېر کال درغلی وم او هغه چې درغلی وم نو په 2021 کې څنګه مې چې ویلې پلار مې وفات شوی بیا ورپسې د هغې نه په مخکې چې کوم دی درغلی 2019 کې درغلی وم هغه زه 10 کاله پس درغلی وم پاکستان ته 11 کاله پس درغلی وم که نه نو زه ډېر کم درځم خو بیا هم اوس کیدای شي حالات بدل شوي کیدای شي خلک سوای خیال ساتي خو ما زه چې څومره اورم څومره ګورم څومره خلکو سره کنیکټډ یم را رابطې دي دا ګورئ خلک لګیا دي دا اوس هغه سټوډنټان دي کوم چې په های سکول کې دي خو دي پروګرامونه یا دي مقابلې وشولې که نه ویر چیمپینز آر میډ دا وینې دا اوس د دې مقصد دا چې څوک لږ ورته په انګریزۍ پوهېږي نو هغوی ته پته لګېدلي چې ویکس څه شی دی ویکس چې کوم دی نو ویر چیمپینز آر میډ د دې کسان نه دي وایي چې موږ ته چیمپینز جوړو چې ټوله دنیا به یې پېژني ټول خلک به دغه دننه خو تاسو ما وګرځولې له خیره سره اوس خو مې تاسو فوډ کورټ ته راوستی او دې خوا سره قبرستان دی د خوا قبرستان چې کوم دی دلته په امریکا کې په کال 1900 پیړۍ کې چې کوم جنګ شوی د هغې مړي دلته ښخ کړی شوي دي همې تاسو دپاره ویډیو جوړه کړې ده ورسره خوا کې چې کوم دی نو د امریکا کې د سلیولي پر ضد چې خانه جنګي کومه شوې وه د هغې مړي دلته ښخ دي تقریبا 1850 کې او د هغې نه مخکې چې کومې غویمې شوي جګړې شوي دلته کې خانه جنګي او په امریکا کې د غلامۍ پر ضد چې کومې جګړې شوې نو هغې ویډیو مې هم دله جوړه کړې وه دا د ورلډ روباټک چیمپینشپ لپاره چې کوم دی نو سټوډنټان طالب علمان د امریکا د ګډ نه راغلي دي دلته کې او دې کې برخه اخلي 500 نه زیات ټیمان دي او د های سکولونو د میډل سکولونو مقابلې زه فکر کوم چې نن به سرته ورسېږي تپوس بیا هم وکړم که نه او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو څه وته
هغه مقابلې خو وشوې او ورسره چې کم دی نو سی ورته اوس د سبا او بله ورځ د ایلیمنټري سکول یعنی د پنځم جماعته پورې چې کوم سکول وي په امریکا کې د هغې مقابلې شروع کېږي زه به واپس شم دا مې تاسو دا ځای ښودل اوس چې کم دی د ماشومانو ته ګورئ لګیا دي کاکا را په شاته را روان دی او پښتو کې لګیا و ما ولا غوږ واورېدی وی وکیل خان هم راغلی دی که نه راشه که تودېږي کاکا کور کې لګیا دی چا سره خبرې کوي او ورته وایي چې وکیل خان هم راغلی دی د ده به یا بچي راغلي یا بېنوسۍ راغلي که نه نو زه نه پوهېږم ما خو کاکا ونه پېژنم خو کاکا زه پېژندم او زما خو زه په دې ویډیوګانو کې ښکارم هم نه دا خو پته نشته تاسو څنګه ما پېژنئ اواز مې وپېژنئ که نه دا خبره اخلاقونه مې وپېژنئ دا خبره دغه خبره اساسي ورته د ګناهګار سړي اخلاق هسې وي چې کم دی نو خلک دې متاسف په دې نه به ووړو دې خبره نه یار سو سوري وبخې که نه اب مخکې به لوړ شو وي دا اورېږه من هغه ټوکه هېره شوه شی مې غلط ووایي نو ځکه ته ځم چې وبړو ته خبره مې څه کوله خبره دا وه چې هغه سړی وي هغه ګناهګار سړی که نه غلط سړی غلطي چې کړې وي که نه وي د هغه هسې چې کم دی وي د هغه د اخلاقونه خلک متاثره کېږي ځکه چې بیا هغه ډېر ښه کېږي که نه ټوکو دپاره مې کول غوښتله د دوه ټوکې مې پکې تو کړلې یو مې ته ګوره د خپل کور ټوکه وکړه زما مورجانه خدای دې ژوندی لري د هغې ټوکه مې هم اسکیز می سر که نه بالې راوویشته مې په سر مې پې ونیولي کاڼی اکثر د یتیم سر له راځي زمونږ خو هم چې کم دی نو پلار وفات شوی دی خدای دې وبخي نو یتیم سر له راځي نو لاندې نه کوزېږي مثلا چې لار رانه خطا شي او 15 منټه ویډیو مې جوړه کړه هم د دې سره زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازت تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او راتلونکي کې د ویډیوګانو په تمه اوسئ نورې ویډیوګانې مې د لخې ډېرې جوړې کړي هر ځای کې مې جوړې کړي دي په ټکساس کې چې کوم دی نو ټکساس ته راغلی یم او د خپل علاقې د خپل کلي سکول سره راغلی یم د خپل کلي سکول مطلب دا دی چې په کومه علاقه کې زه په ورجینیا کې پاتې کېږم د هغې سره په ګاونډ کې چې ما سره کوم سکول دی نو هغې سره راغلی یم د هغې سټوډنټانو سره راغلی یم او هغې په دې روباټک ورلډ روباټک چمپینشپ 2022 کې د 2022 چې کومه مقابله ده هر کال کېږي دا مقابلې دا یوازې سخت کال نه ده دا هر کال کېږي ما ته هغه کال هم یا شي کله چې د افغانستان نه د روباټک ټیم امریکې ته راغلی و په میساچوسټ کې مقابله وه نو هغه هم ما ته یاده ده د نن نه څو کاله وړاندې ما ته او یس د پاکستان هم روباټک ټیم شته یس بالکل د پاکستان نه مو د ټیم راغلی او ما ته د هغې استادان هم یاد شي هغې سره ما انټرویوګانې هم کړې وې د خپلې ادارې دپاره کومې ادارې سره چې زه کار کوم که نه نو هغه هم راته یاد شي د پاکستان هم روباټک ټیم شته په هغه روباټک ټیم کې ښه ډېر پښتانه دي پکې که نه د خیبر پښتونخوا نه راغلی و هغه ټیم او هغه ټیم ما ته یاد شي چې هغه استاد هم سره راغلی هغه استادان اوسه پورې ما سره رابطه کې دي آی ریممبر دیټ نو بخښنه غواړم زما نه هیر شي هغه مې پکې ونه ویل شي دا وینې دومره خلک لګیا دي ځان له پیزې اخلي دا د پیزې دوکان دی ښه نو دا اوس ته وګوره دا چې چا دوکان دی نو بس خو چې کم دی نو دا خبره چې د شپې مالداره شه او خوار خو مونږ تاسو ته چې پیزې بخورو که نه نو هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او ما ته ماشاءالله خامخا ووایئ الله په امان